زموږ د واتس اپ د مسلو په ګروپ کې یو کس دا مسله پوښتلې ده چې مولوي صاحب که چیرې یو انسان داسې وي چې هغه په بدن کې یو زخم وي یا یو دانه وي چې هر وخت اودس وکړي د اودسه بعد هم د دانې څخه وینه راوځي یا هغه زخم څخه پیپ راوځي یا یې بل داسې مرض وي د چا پزه چې ده هغه وینه کوي یعنی اودس وکړي اودسه بعد بیا هم وینه کوي یا د چا داسې بیماری ده لکه سوزک چې ورته وایي سلسل بول ورته وایي دې ته چې دغه وکړي اودس وکړي که څه هم بیا پر لمانځه باندې ولاړ وي ولیکن بیا هم د بولو ساس کې چې دی هغه راځي اوس دا ډېره مهمه مسله ده خلک ډېر پریشان دي په دې باندې چې په دې حالت کې څه کول پکار دي نو د دې جواب دا دی چې کله یو انسان داسې بیماری ورته لاحقه سي چې هغه مسلسل وي یعنی کوي نه وي شپه ورځ دغه وینه لږ لږ د زخم څخه دانې څخه رابهیږي یا که سلسل بول د سوزک بیماری وي یا که دغه رقم د پز څخه وینه راځي د زخم څخه وینه راځي نو په داسې صورت کې به انسان داسې کوي چې د هر د لمانځه د وخت دپاره دی جلا اودس کوي د هر لمانځه د وخت دپاره دی جلا اودس کوي مثلا د مازدیګر وخت داخل سلو نو ته د مازدیګر د وخت دپاره اودس وکړه په دې وخت کې ته مازدیګر لمونځ وکړه تلاوت وکړه که څه هم په دې حالت کې هغه وینه راسي یا سوزک راسي ستا اودس نه دی په مات بیا د مازدیګر لمونځ چې وخت چې ختم سو بیا چې د ماښام وخت داخل سلو د ماښام د وخت دپاره نوی اودس وکړه د ماښام وخت دپاره نوی اودس وکړه په دې نوي اودس باندې ته ماښام لمونځ کولی سي دغه رقم د ماښام لمونځ یعنې د 5 وختو لمونځو دپاره 5 وخته اودس کول پکار دی او کمې جامې چې نجسه دي